سمیع الله امینی هرکلی وایم. د طالبانو ډلې پخوانی مرستیال ملا عبدالغني برادر چې له 9 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي و راخوش شوی دی. دغې ډلې په یوې اعلامیې کې چې رسنیو ته استولي ویلي د ښاغلي برادر روغتیایي حالت ښه دی او د نوموړي په خلاصون کې هیڅ ډول معامله او واسطه نه ده شوې. طالبانو په دې اړه چې ملا عبدالغني برادر اوس چیرې دی او همداراز د طالبانو په ډلې کې به کوم موقف ولري څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د استرالیا سفیر له افغانستان سره د امنیتي مرستو د دوام ډاډ ورکړ. نیکولا ګورډن سمیت تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې زیاته کړه چې د افغانستان د امنیت خوندیانې په برخه کې به د یوه همکار هیواد په توګه له ملي یووالي حکومت او افغانانو سره پاتې شي. په دې کتنه کې حمدالله محب له افغانستان سره د استرالیا مرستې وستایلې او د یادو مرستو پر دوام له ټینګار سربیره له افغان ځواکونو او د جنیوا په جوړېدونکې ناسته کې د استرالیا ونډه مهمه وبلله. 140 ښځینه پولیسې به ډېر ژر د یوې 6 میاشتنۍ روزنیزې دورې لپاره ترکیې ته واستول شي. د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ له دغو پولیسو سره په کتنه کې وویل د پولیسو په لیکو کې د ښځینهو په نشتون کې د امنیت ټینګښت او د قانون تنفیذ ناشونی دی او په دې برخه کې د ښځینهو د جذب په موخه هڅې کوي څو میرمنو ته روزنیزې موقع او مسؤونه کاري فضا برابره کړي. د نوموړي په وینا د ترکیې په سیواس اکاډمۍ کې د دوی له روزنیز بهیره به په دوامداره توګه څارنه هم وکړي. د نفوسو د ثبت اداره وایي شونې نه ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې د برېښنایي پیژندپاڼو پر مټ ترسره شي. دغه اداره وایي د برېښنایي پیژندپاڼو ویش ډېر وخت نیسي او تر اوسه په هیواد کې څه باندې 10,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي که د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې له برېښنایي پیژندپاڼو پرته ترسره شي نو یا د ټاکنې به هم له درغلیو ډکې وي. د مرکزي سیلو د بنسټیزې بیارغونې لپاره څه باندې 14 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د مرکزي سیلو مسؤلین وایي که څه هم په څو وروستیو لسیزو کې د مرکزي سیلو د ماشینرۍ ستره برخه ویجاړه شوې او یا هم له کاره لوېدلې خو تر اوسه حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي د مرکزي سیلو د بیارغونې پیسې د څو نورو نویو سیلوګانو له جوړونې هم زیاتې بولي. دلته په پلازمینه کې مرکزي سیلو چې د جګړې له پای څخه د 19 کلونو وروسته اوس هم په ډېر خراب وضعیت کې ده. د مرکزي سیلو مسؤلین د دې سیلو د بیا رغونې ټول ټال لګښت 14 میلیونه ډالر بولي. د دوی په وینا دغه سیلو د 50,000 میټریک ټنو غنمو د زیرمه کولو ظرفیت لري او د دې سربیره د 1392 کال پورې د 11 کلونو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت وچه ډوډۍ برابروله. خو اوس مهال د ماشینونو د ویجاړېدو له امله د دې سیلو چارې په ټپه ولاړې. 16 میلیون دلار که ماشینای امروزی را یعنی تکنیک امروز ما اگر خریداری بکنیم مصرف داره. بلخوا د خصوصي برخې غړي وای خصوصي برخې تر دې مهاله شاوخوا 25 کوچنۍ او منځنۍ سیلوګانې په هیواد کې جوړې کړې دي خو ټینګار کوي چې دغه برخه په یوازې ځان په دولتي لویو سیلوګانو کې د پانګونې وړتیا نه لري. سیلوهایی که مثل سیلوی دولت واری که سابق دولت واری سیلوها بودن دمو سیلو به میلیون ها دلار نه تنها که به 100 میلیون به 200 میلیون دلار بلکه به 1 میلیارد دلار هم کفایت نمیکنه. در او بخش سرمایه‌گذاری نمیشه و کسی نیست. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي د دې سیلو د بیا رغونې لګښت ډېر بللی دی او وایي اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې 15 لویې سیلوګانې چې 115,000 میټریک ټنه ظرفیت لري شته دي او په پام کې ده په روان کال کې یو شمېر نورې سیلوګانې هم جوړې شي. هزینه بازسازی سیلوی کابل و سیلوی دیگه که در ولایت داریم این بالاتر از این است که ما بتونیم یک سیلوی جدید بسازیم که فعلا ما قسمی که براتون گفتم در 5 ولایت دیگه ما در نظر داریم که سیلوهای جدید را بخیر در سال آینده بسازیم. ویل کېږي په هیواد کې د جګړې له پای وروسته د نوي حکومت د رامنځته کېدو سره په ورته وخت کې په هیواد کې د کارخونو او سیلوګانو د بیا رغونې او جوړولو په اړه ژمنې شوې وي خو تر دې مهاله د دولتي سیلوګانو د جوړولو او بیا رغونې په اړه هیڅ کار نه دی شوی. او د بغلان پولیسو د نشي توکو د قاچاق په تور د 2 کسانو له نیولو خبر ورکړ. دغو کسانو 800 ګرامه شیشه چې په کابل کې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو غوښتل یې شمالي ولایتونو ته ولېږدوي خو تر هغې مخکې تېر مازدیګر د پلخمري ښار په شمرق سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي
د یادو کسانو دوسیې به ډیر ژر عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. 2 تن از قاچاقبران مواد مخدر مقدار 800 گرم مواد مخدر تحت نام شیشه را از ولایت کابل در اگر واسطه نوی سرایچه بارگیری کرده بودند. میخواستند به ولایت بغلان انتقال بدن که خوشبختانه بلا سرسه تلاش پرسنل مدیریت مبارزه با مواد مخدر حین دخول در کمربند شهری شهر بلخمری بالفعل کشف و ضبط کرده است که در پایان قضیه 2 نفر بازداشت شده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.